السلام علیکم ملګرو. په واتس اپ کې یو نوی قانون راغلی چې تاسو کله میسج کوئ نو حکومت به ستاسو وایس اوري. ملګرو دغه نه پس که تاسو سوچ وکړئ که نه داسې یو بل اپس شته که تاسو غواړئ چې موږ په هغه باندې کار وکړو حکومت زموږ خبرې نه اوري. نو په اخر کې ته وایم ملګرو تاسو له اول دا وګورئ چې تاسو ته به څنګه پته لګي چې حکومت زموږ وایس وکړو. ملګرو تاسو ته کله چاته میسج کوئ نو په دې کې یوه نښه وي که نه چې هغه نښه کله چې په دا یوه نښه راشي ملګرو تاسو ته پته چې ستاسو میسج اوس سینډ شو. ملګرو چې کله په دوه نښې راشي که نه تاسو ته پته ولګېده چې ستاسو میسج چې دی نو په واتس اپ باندې تاسو چې چاته لیږلی دی نو هغه ته لاړو اوس هغه بیا اوس ګوري. ملګرو چې کله دا دوه نښې شنې شي که نه نو هغه تاسو ته پته لګي چې دا میسج څه شو وایي کوته. ملګرو خو په دې کې یوه درېیمه نښه راغلې ده چې کله هغه شنه شي نو تاسو ته بیا پته لګي چې دا حکومت زموږ وایس ګوري، زموږ دا کومه وایس چې لیږلی دی نو په دې دا حکومت هم ګوري. ملګرو د هغه نه پس چې دی ملګرو نو په دې کې چې کله دا یوه نښه سره شي نو حکومت چې دی نو ستاسو د حکومت خلاف چېرته خبرې کړي نو هغه ایسته کې یوه نښه سره شي او ایسته کې حکومت په ستاسو به وایس ګوري او ستاسو وایس باندې څه کېږي قانوني کاروایي پرې کوي. ملګرو ځکه چې تاسو به د حکومت خلاف څه خبرې کړي او کله چې ملګرو دا درې نښې سرې شي که نه نو مکمل کاروایي ستاسو په هغه باندې به څه کېږي کاروایي کېږي او ستاسو باندې به کیس کېږي. ملګرو دا درې نښې ځان سره یاد وساتئ که چېرته په دې درېو نښو کې سره شوه نو ګوره ځان بیا خیال کوئ خو بلکې تاسو که سوچ کوئ چې موږ یو داسې څیز استعمال کړو چې په هغه کې د وایس څه دی دا زموږ حکومت نه اوري په واتس اپ نه یو بل څیز نو ملګرو زه تاسو ته یو اپس درښیم هغه اپس تاسو استعمالولی شئ نو حکومت به ستاسو وایس نه اوري. هغه اپس دا دی ملګرو چې تاسو ټلیګرام انسټال کړئ. ټلیګرام کې تاسو نه یئ نو په وي پي ان باندې چلوئ نو تاسو ته به ستاسو خبرې به حکومت نه اوري او که تاسو واتس اپ چلوئ نو بیا ډېر زیات احتیاط کوئ، هم ګپ شپ لګوئ. دا زموږ پاکستان دی نو چېرته هم داسې کار مه کوئ. صحیح ده. نو دا یو نوی قانون راغلی دی په پاکستان کې نو که تاسو غواړئ که نه چې زموږ خبرې وانه اوري نو بیا په ټلیګرام ضرور انسټال کړئ، په ټلیګرام باندې خپل کار کوئ.